ګلخانې ماڼۍ د ارګ د اساسي او مهمو ماڼیو له جملې څخه بله مهمه ماڼۍ د ګلخانې ماڼۍ ده. دغه ماڼۍ د ارګ د کلا په شمال لویدیځه کې د اعلیحضرت محمد ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې ده. ویل کېږي دلته به پخوا د دربار لپاره ګلان ساتل کېدل او دا ځای یوازې ګلخانه وه، خو د اعلیحضرت محمد ظاهرشاه یو لمسی وایي چې دلته یوازې شیشه وه ځکه یې ګلخانه بلله. وروسته د اعلیحضرت محمد ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال دلته ماڼۍ جوړه شوه او هماغه پخوانی نوم پرې کښېښودل شو. ګلخانه په اول پوړ کې د توامخورۍ لوی سالون، ویډیو کانفرانس خونه، د میلمنو د انتظار خونه، د چک لپاره خونه او یو بل ریزرفي دفتر هم لري چې کله ناکله د وخت رئیس جمهور یا باچا به کار ورڅخه اخیستی. او همداراز په دویم پوړ کې د کابینې د غونډو لوی سالون، بل نسبتا وړوکی سالون او ځینې نور